بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حاجت وظیفه د یوټیوب چینل مینوالو کتونکو او خويندو، الله تعالی مو همیشه د پر خوشاله تر تازه کامیاب او کمران ساته. الله تعالی مو د غم هر مصیبت ور درنه پامنه حفاظت کی ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ارمانونو پوره کا. زما عزتمندونن د یو نوی او خاص وظیفه سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه د یا حی یا قیوم اسانه او زبردست وظیفه را. زما عزتمندو د یا حی یا قیوم درې وظایف ز تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو یو د درې ورځو او دغه شانتی یو د یو لسو ورځو او یو د سلويختو ورځو. تاسو بیا د خپل حاجت موافق چې کوم دینو هغه وظیفه کولای شئ. د عزتمندو تاسو د خپل ځان د خپل بچو د شانتي د مسافرو بچو او یا چې دینو په کلی وطن کې ماشومان بچی دي سکولون ته تللی دي یا نور زین ته تللی دغه د حفاظت لپاره د شانتي د کاروبار د لپاره او محبت د لپاره محبت کې کامیابی د لپاره او د شانتي زما عزتمندو د بهترین رشتې د لپاره او د هر قسم حاجت لپاره تاسو دا وظایف کولای شئ. زما عزتمندو اول بچی دینو هغه وظیفه بیان کو چې کومه وظیفه صرف او صرف درې ورځې ده. نو اولنې وظیفه درې ورځې د یا حی یا قیوم زما عزتمندو اسانه او زبردست وظیفه را. دا وظیفه زما عزتمندو تاسو له پکار داري چې ست ټیم هم تاسو دوه رکعات نفل کوي. دوه رکعات نفل بو کې وظیفه چې بیا ته ست ټیم کې دانه چې رګینه د مانزه پس فورن بعدو کا یا دا سکارو کا چې اول وظیفه کا کله چې وظیفه لري پوره کړه نو بیا راغینه پس دوه رکعات نفل کا چې هر ست ټیم دی او خپل دا شرط پکې نشته چې رګینه وظیفه لري غرمه پوره کړه او نفل ته مازیګر کې نه دا مسله پکې نشته. بس چې سټیم ته فرصت میلاو شو سټیم درته مکمل او شو بس هغه ټیم کې نفلو کا. ناول وظیفه به شروع کې زما عزتمندون د وظیفې طریقه کار داسې دی چې اول به درود شریف وي. درود شریف په زما عزتمندو درې پیری وي. درې پیری درود شریف او بیا راغنه پس یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. دا به زما عزتمندو 2100 مرتبه اولولي 2100 مرتبه به یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم اولولي او دغه شانتي اخر کې بیا درې پیری درود شریف اولولي. دا وظیفه چې کې زما عزتمندو د دې په درمیان کې چا سره خبره اترې کولې نشي. چا سره خبره اترې کولې نشي او دغه شانتي زما عزتمندو قبل فرض ته د دین سیوا د یو له سورزي وظیفه کې نو د یو له سورزو په وظیفه کې ته خبره اترې د چا سره کولې شي. هغه ته هر ټیم چې وظیفه کې نو کولې شي کله شپې کې کله ورځې کې او دغه شانتي کاروبار کې روزګار کې هغه ټیم کې نو هم کولې شي. هغه کې چې کوم دین ته صفه بندي نشته خبره اترې په کولې شي کارم په کولې شي 15 پیری دی وی لاس پیری دی وی او بیا ورپسې چې کوم دینو ځکه روزګار دو کو بیا لسته پیری بیا یا اصل پیری وینو ویلې شي. نو دا غي طریقه څنګه زما عزتمندو نو دا غي طریقه دا سره هغه یو لسرزي وظیفه را. یو لسرزي زما عزتمندو هغه په دې طریقه باندې را چې یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا په دې یو لسرزو کې 40000 مرتبه پوره کې یو لسرزي او سلويخ زرا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پوره کول دي چې په یو له سورزو کې تا دا پوره کړه بیا په یو له سمورز باندې چې کله دا پوره شول نو او د سبو کې بیا بدوره کا نفلو کې او کله چې د نفلو کړل نو بیا به درود شریف وي چا سره د خبرو اتر کول نه مخکې درود شریف دی وی درې پیری یا و پیری یا یو لس پیری بیا به دعا غواړي. کله چې دعا غوښتله خاجزین کې ساره سره او هغه سیس چې کم سیس تستا ضرورت ته د کم د پرتا وظیفه کړی دا نو هغه بار بار د الله تعالی نو غواړي چې الله دا شیزه زما پکار دې زما ورته ضرورت ته زده ته محتاج یم الله د شیز مال راکې هغه چې ارس وی کرشتوي که محبت وی که کاروبار وی که روزګار ارس چی وی که نوکری ولی نبی زما عزتمند ان شاء الله الله رب العزت په الله بهترین نوکری درکې. اوس دا یو له سورزو وظیفه شولا د دینه بعد زما عزتمندو اخیره وظیفه چې کومه دا هغه سلويخ تورز وظیفه را خو هغه وظیفه نه ده بلکې هغه خاص او یو مجرب ختم دی. کم کار جستان نه کیږي ان شاء الله د دې په برکت پوش ناممکن حاجت صح حاجت چې په دنیا کې ته بالکل دا غین نه امید شوی یو کمنټ بار کیږي او ویزه د پاره مال وظیفه راکا نو وکفا بالله وکیل وظیفه کې هم ما اغیله وظیفه ور کړی ده لیکن زما څونه خیال دی به کتلی نه یا په پوه شوی نه. نو د یا حی یا قیوم وظیفه هم سلوي خو رزیو ک ان شاء الله ک ویزه غواړي
یا چې دی نو په بار ملک تا ته سرکاوټ ته څه مشکلات دي درته د کاغذونو مسله ده یا بل څه مسله درته نو د هغې دپاره هم کولی شي. یا بعضې اوقات داسې وي چې یو بنده په یو غلط کار کې گرفتار کړی شي بار ملک په سعودي کې یا په بل ملک غلط کار یې کړی دی او دی گرفتاره شوی دی. اوس خبر پیمانه دی د توبه ایستلې ده لیکن اوس دی راوتی نه شي د هغوی په ګریب کې دی. نو که کور کې د مور د خور د ښځه دغه شانتي د لور د کور چې کوم افراد دي هغه ورله دا وظیفه او دا ختم کړي نو انشاءالله الله رب العزت په دغه د رهایی او دغه شانتي د ازادۍ چې دی نو منصوبه جوړه کړي او الله رب العزت پرې آزاد کړي. هغه کمیستونی او ستغې چې دته دي هغه به الله رب العزت ختم کړي. زما عزتمندو دا د یا حی یا قیوم خاص او مجرب ختم دی او د دې اجازت د پاره چې د تاسو لپاره کارداري چې ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ کړئ یو خپل غونته کمنټ وکړئ یعنی یا ماشاءالله ولیکي الحمدلله ولیکي الله اکبر ولیکي سچ تاسو لیکلی شي هغه ولیکي ان شاء الله تاسو ته اجازت ده. نو طریقې څنګه زما عزتمندو نو طریقې دار چې 40 ورځې دي یعنی 40 ورځې دي په دې 40 ورځو کې یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم دا 1,25,000 مرتبه یعنی 1,25,000 پیری مکملول دي او دا زما عزتمندو په یوازې باندې نه بلکې په 2 قسم ویلې شي په 3 قسم ویلې شي دا قید پکې نشته چې ګنی خامخا یو کس په دا وظیفه کوي. که 3 کسانې کوي که 10 کسانې کوي خو د یو مقصد د پاره به کوي نو بیا کولی شي یعنی ګڼ کسان دي خو د یو مقصد د پاره دا تعداد پوره کوي نو د یو مقصد د پاره چې دی نو دا کولی شي. عزتمندو ډیر مجرد ترین ختم دی د یا حی یا قیوم او قبل پرست تاسو دا وایي چې را مونږ به 3,000 صد پاسا دا روزانه وایو نو بیا زیاته بهتره ده 40 ورځو کې به مسلسل هغې ته چې دی ورسېږي او قبل پرز یو ورځ زیات وایي بل ورځ کم وایي هم څه مسله نشته څنګه چې تاسو ته اسانه هو په دغه 40 ورځو کې 1,25,000 پیری مکملول دي. اوس یو زنانه د بیماری د ورته هغه وایي چې د ورځو کې بس موږ څه کوو نو په دغه ورځو کې هم دا وظیفه کولی شي هیڅ ممانعت نشته دی. نو زما عزتمندو بیا هم کرجات تاسو تاسو کمنټ کې تاسو کولی شي. الله مو همیشه لپاره خوشاله تر تازه کامیاب او آباد ساته. موږ اجازه ترا کې ملوي ګوراتون کې وظیفه ویډیو کې د الله په امان.